که څوک د لیلة القدر په شپه باندې په عبادت باندې ودرېدی او عبادت یې وکړي، لمنځونه یې وکړل، تلاوت د قرآن یې وکړي، ذکر اذکار یې وکړل او خپل د کورنۍ اهل یې هم راپورته کوي. وایقظ اهله، د الله رسول صلی الله علیه وسلم خپل د کورنۍ انسانان هم راپورته کول. حدیث کې راځي نبي علیه الصلوة والسلام فرمایي دا رقم دی لکه سړی د الله جل جلاله د دې شپې د عبادت په ذریعه سره د کوم ګناهونه ورمعافوي، ټول ګناهونه الله تبارک وتعالی ورمعافوي. ایمان او احتسابه، ایمان به دیم په خدای او د الله تبارک وتعالی سره په دې باندې اجر غوښتونکی هم ته. بل ځای کې راځي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ټول ګناهونه الله معافوي. لیکن واورئ دا ټول ګناهونه څه مطلب دا دی چې صغیره ګناهونه الله معافوي، کبیره ګناهونه بغیر د توبې او بغیر د استغفار الله تبارک وتعالی نه معافوي. او په دې شپه کې باید سړی وژاړي. دا هغه مبارکه شپه ده چې سړی باید ټول ګناهونه په دې باندې الله تبارک وتعالی ته زاري عجز وکړي او خپل ګناهونه ټول په معاف کړي. 7 یظلهم الله تعالی تحت ظله یوم لا ظل الا ظله. اوه کسان د قیامت په ورځ دا رقم دي چې هغه الله تبارک وتعالی به د خپل عرش د سایې لاندې کړي. داسې ورځ چې بل هېڅ سایه نشته، لمر پر یو میل اندازه باندې ولاړ دی، خلک په خلو باندې ډوب دي، صغارې او نارې دي، سخت حالات دي. یو څو کسان به د الله تبارک وتعالی د عرش د سایې لاندې اطمینان باندې ناست، آرام باندې ناست. دا څوک دي؟ په هغوی کې یو کس دی ورجل ذکر الله تعالی خالیا، یو هغه کس چې د خدای تبارک وتعالی ذکر یې کوئ، عبادت یې کوئ، یوازې و د خدای خوف او ویره په زړه کې راله، ویې ژړل او الله ته ویل الله زما ګناهونه ما معاف کړه. دا کس به هم الله تبارک وتعالی د عرش د سایې لاندې دا کس به هم ناست. په کار دا دی ځوانانو د خدای دپاره که سپین ږیري دي که ځوانان دي، په دا وخت کې دا شپه کې وژاړئ، د شب قدر په شپه باندې وژاړئ، په الله تبارک وتعالی باندې خپل ګناهونه ټول معاف کړي. حرم علی عینین، پر هغه دوو سترګو باندې د جهنم اور حرام دی. کم سترګې؟ لن تنالهم النار، هېڅکله به دغه سترګې د جهنم اور نه کې مسه. کوم سترګې؟ عین بکت من خشیة الله، هغه سترګه چې د الله تبارک وتعالی د خوف د ویرې څخه د الله تبارک وتعالی په وړاندې د حساب درولو څخه وژړېدل، اوښکې کړل، دا به الله تبارک وتعالی د جهنم په اور نه مسه کوي. او هغه سترګه چې د خدای جل جلاله په لار کې د مجاهدینو په پیره باندې ویسه پاته سوه، پټه نه سوله، دا سترګه به هم الله تبارک وتعالی هېڅکله د جهنم په اور باندې نه مسه کوي. لهذا دا مبارک شپې اذا كان ليلة القدر نزل جبريل في كبكبة من ملائكة يصلون على كل عبد قائم يذكر عز وجل. وایي کله چې دا شب قدر شپه الله جل جلاله جبريل سره د فرشتو په یو جماعت کې را نازل. دغه جبريل چې راغلی یصلون على عبد، پر هر بنده باندې د هر بنده دپاره د خدای جل جلاله څخه د رحمت خواستونه کوي. یصلون علی کل عبد، پر هر بنده باندې د الله تبارک وتعالی څخه خواست کوي چې خدای پر دې باندې رحمتونه را نازل کړه. د ان تر دې چې د سهاره دا د شب قدر بیان